په خواله رسنیو کې چې کوم وضعیت ویني خفه کړی، د ناروا شور او زوږ اندېښمن کړی. باطل یا ناروا په دوه ډوله دي. یو هغه چې پر وړاندې ودرېږي او مبارزه وکړي له منځه ځي. دویم هغه چې ځان ترې بې پروا کړي او توجه ورته ونه کړي، کیسه کې یې نشي، پخپله له منځه ځي. ناروا یا باطل سره مبارزه په دوه ډوله کېږي. ځینې ناروا یا باطل کارونه چې که پر وړاندې مبارزه شروع کړي یا غږ پورته کړي، لا نور پراخېږي، لا نور خلک ورته متوجه کېږي او پام کېږي او په لوی لاس په غیر ارادي ډول ته د هغې په پراخوالي کې ښکېل کېږي، برخه اخلي. خو بل بیا ته وینې چې دا ناروا او باطل خلکو ته تاوان رسوي، تاوان یې لوی دی، عام دی، پر وړاندې مبارزه کې له منځه ځي. کله چې د دې پر وړاندې مقابله وکړي له منځه ځي. مثال د سلمان رشدي یو لیکوال دی، ملحد دی. دی چې د اسلام په ضد یو کتاب لیکلی و. ډېر مشهور لیکوال نه و، نه چا پیژانده، نه یې کتاب چا مطالعه کو. ډېر کم خلک به و چې دی پیژندو او یا به کتاب مطالعه کولو سره لیوالتیا درلوده او یا به کتاب ته ارزښت ورکوو. خو دی پوهېږي کله مشهور شو، کله د کتاب لکه انفجار وکړو په ټوله دنیا کې، خلک ورته پام شو. چې کله د ایران مذهبي مشر خامنه ای د مرګ فتوا ورکړه، د چې کله خپل کتاب خپور کو د مرګ فتوا ورکړل شو د خامنه ای د طرفه. بعد د هغې نه دا موضوع د نړۍ په کچه تر ټولو لویه موضوع شوه. نړیوال ورته پام شو، رسنیو پې خبرې وکړې، سرلیک شو د رسنیو، دعوت شو بیلابیلو هیوادونو ته، سټیجونه ورته جوړ شو چې خبرې وکړي. کتاب د نړۍ په سطح د ډیرو پلورل شویو کتابونو په ډله کې راغی. دولتي نامونه ورکړل شو او بیلابیل سټیجونو کې دی وغږېد. د نړیوالو توجه ورته شوه. د دغه فتوا نه وروسته دومره لوی پراخ کمپاین ورته وشو چې د نړۍ په سطح وپېژندل شو. اوس که دغه سړی دلته نه وی مطرح شوی، شاید 100,000 کسانو کتاب نه وی لوستی، 10,000 15,000 کسانو کتاب لوستی وی، عادي کېده موضوع. اما دومره لوی کمپاین ورته وشو چې کتاب د تر ټولو ډیرو پلورل شوي کتابونو په ډله کې راغی. بل مثال چې ډاکټر نایف بن نهار یو ځوان عالم دی، هغې مثال ورکړی دی. د عبدالوهاب المسیري د یو سلسله شروع کړله د یهودانو د صهیونستانو په اړه، د دوی تاریخ، د دوی کړنې، د دوی عادتونه او بیلابیل مسایل پکې مطرح کړل او دغه کتاب د ولیکه. دی په تمه و چې دته به غبرګون وښودل شي او دا کتاب په لویه کچه باندې غبرګون ولري، خلک به ورته توجه وکړي، مقالې به پرې ولیکل شي، بحثونه به پرې وشي د صهیونستانو یا د یهودانو له طرفه. خو داسې ونه شول. عبدالوهاب المسیري په خپله دغه اتفاقي چوپتیا بللې ده. د دغه سوړ غبرګون چې دلته و یا غبرګون چې ورته ونه ښودل شو، د دې لامل شو چې دا پروژه ناکامه شي. چوپی هیچا پې ځان خبر نه کړ، مسلمانانو منځ کې لاس په لاس کېده، اما اتفاقي چوپتیا یې په وړاندې انتخاب شوله او بالاخره دا غږ خپ شو، هیچا عکس العمل ښکاره نه کړ. نو موږ له دې دا درس زده کولی شو چې د باطل پر وړاندې مبارزه په دوه ډوله کېږي. ته به پوهېږې، ته به پام کې ورته چې دا اوس که د دې پر وړاندې مبارزه وکړي کومک ورسره کوي او که نه چوپ شي بهتره ده، او که پر وړاندې مبارزه غږ پورته کړي دا چوپ کېږي. داسې نه ده چې هره مبارزې پر وړاندې به چوپ کېږي، بلکې دا باید انسان وپوهېږي، دا حکمت باید انسان سره وي چې اوس د دې پر وړاندې زه غږ پورته کړم او که د دې پر وړاندې چوپ پاتې شم. مثال یې درته وایم، ځینې کسان دي یوه خبره د دې دپاره کوي چې ډېرو خلکو ته ورسیږي. مسلمانان د هغې په بدل کې غبرګون ښکاره کوي او شور پې جوړوي، پخپله دا کس مشهوره کوي. خو که ته د دې پر وړاندې چوپ پاتې شي، دا پروژه، دا فکر، دا هر څه له منځه ځي. او که پر وړاندې داسې غږ پورته کړي، هغه همدا غواړي، توجه غواړي.
همداسې ناروا باطل سوشل میډیا کې تاسو ډیر کسان ګورئ که ته یې پر وړاندې ډیر شور جوړ کړي هغه لا پراخیږي که ته ګډون پکې کې مبارزه ورسره کې پرېږده چې په خپل حال باندې پاتې شي توجه چې ورته ونه کړي په خپله له منځه ځي نو که ته هر څه ته توجه کې او هر څه کې غبرګون ښکاره کې کله کله په لوی لاس په ناپامۍ باندې د باطل یا ناروا په پراخولو کې ښکیل کېږي التعاون على الاثم والعدوان کې راځي د ناروا یا باطل په ملاتړ کې راځي نو د دې لپاره موږ باید دا زده کړو کوم حالت کې غبرګون ښکاره کړو کوم حالت کې چوپ پاتې شو ته به هغه وخت غبرګون ښکاره کوې او هغه وخت به مبارزه شروع کوې د باطل پر وړاندې ته پوهیږې چې دا زموږ ټولنې ته زموږ ځوانانو ته زموږ عام تاوان رسوي که دغسې نه انفرادي کوچني ځایونو کې چې باطل ناروا و پرده پرې واچوه مې پراخوه ځینې ویډیوګانې به تاسې لیدلي یو سړی د دې دپاره د اسلام ضد خبره کوي چې دا پراخ شي او خلکو کې وپېژندل شي بس خلکو باندې پرده واچوه ښه مثال یې زموږ ستاسې یو افغان دی ډېر وخت د الحاد دپاره کار وکړه توهین یې وکړه اسلام ته بالاخره خلکو ورته توجه ونه کړله هغه غږ یې هملته خپ پاتې شو که هغې ته ته زه ټول غبرګون ښکاره کوو او دی په لویه کچه باندې مشهوره کوو دی همدا غواړي نو موږ باید د باطل او ناروا دپاره خپله ستراتیژي ولرو چې څنګه ورسره مبارزه وکړو چوپتیا توجه نه ورکولو او که پر وړاندې غږ پورته کولو د هر قضیه خپل ځای لري